السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د دغه میاشتې متعلق دوه حدیث مبارکه درته بیانوم. نو کاری رحمت الله چې زموږ په مذهب کې غټ عالم دی، هغه یو مستقل کتاب جوړ کړی دی، الادب فی الرجب، صفحه 14 کې یو روایت ذکر کوي، دوه حدیث انس رضی الله تعالی عنہ څخه که چا په شهر حرام کې، شهر حرام 4 میاشتې دي چې و د لوی اختر څخه مخکې میاشت، و د لوی اختر میاشت، و د محرم، و دغه د رجب میاشت چې موږ تاسو د خدای تعالی میاشت ورته وایي. په دغه 4 میاشتو کې په هره میاشت کې که سړی د پنجشنبې د ورځې او د جمعې د ورځې د هفتې د ورځې روژه ونیسي، په یوه حدیث کې راځي الله به د 2 کلو عبادت ثواب ورکړي. په بل حدیث شریف کې راځي وایي الله به د ده په عمل نامه کې د 700 کلو د عبادت ثواب ولیکي. حدیث 14 14 14 ملکه رحمت الله د حدیث مبارکه ذکر کړی دي. نو محترمینو، یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جاړي، جبرئیل امین ورته راځي چې یا رسول الله، ته خو الله بخښلی یې، ستا په وجه به نور لا جنت ته ځي، ته ولې جاړې؟ دوزخ ته ستا تګ نشته چې ته جاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته یا پر دې نه جاړم چې پر ځان پر امت جاړم، عمرونه یې کم دي، عبادتونه یې لږ دي، خواني امتو به 200-300 کاله عمر و. نو په 300 کاله کې سړی هر څونه لټ سي، څه ترلاسه راوځي، څه سړی کولی شي عبادت. نو اوس موږ تاسو ډېرو عمرونو مو نو 80 کاله یې، په 80 کې هغه ځواني ځینې وباسي چې سړی ور بلوغ ته رسېږي، سړی نه پوهېږي. نو چې شو په هغه کې بیا خوب راغلی، خوراک راغلی، څښاک راغلی، بیخي چې سړی خپل ژوند ته حساب وکړي، بیخي یو مختصره زندګي ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه امت ژاړمه، خپل امت باندې عملونه یې لږ دي، عمرونه یې لږ دي. جبرئیل امین ځي، الله جل جلاله ته عرض کوي ستا حبیب پر دغه ژاړي. الله جل جلاله ورته زما د حبیب اوښکې په خوشحالي ور بدله کړه چې ستا امت ته به زه تضاعف د اعمالو ورکړم، عبادتونه به یې ور ډېر کړم. نو محترمینو، زموږ په حق کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محنت و ډېره قرباني ورکړې ده او ډېر ستړی سوی دی، او زموږ په حق کې ژړلي دي، زموږ په حق کې لاس پورته کړی دي، الله ته زارۍ کړي دي. خو الله جل جلاله ګوره په دغه 3 روژو باندې د 700 کلو د عبادت ثواب، د 700 کلو عبادت کره په پیسو وای، بیا ما او تا نه سوای رانیولی، بیا به داسې خلکو رانیولی چې د هغو پیسې تر حد تېرې وای. خو لیکن نن هر انسان ته الله جل جلاله دا موقع په لاس ورکړې ده. نو راځئ د موقع څخه غفلت نه وکړو. دغه میاشت ګوره بیا پر کال موږ ژوندي یو ورته که مړه یو، نو دغه هغه د عبادت چانسونه دي الله هم مشترک کړي، او دغه د عبادت فصلونه دي الله هم مشترک کړي دي چې په هغو کې موږ هم غافل ورتېر سو، غافل وروځو، بیا به نو په خبر کې لاسونه موږ شو. راځئ دنیا دپاره موږ ډېر څه وکول، راځئ د ځان دپاره وکړو، د ځان دپاره قبر ته سره یوسو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.